کدا خبره کوي ها یعنی کاغه په دې کې کدا خبره کوي یا لکه خو کاغه باندې چې کدي خبره کوي کنه وګوره کنه کاغه باندې چې کدي خبره کوي وګوره اوس چې باندې شي راکښ وکړ شي او بل ځای چې دا د برتانیا د اعظم د پاره نه خلک چا د پاره د غریبانو د پاره اوس چې دا سرګوري بدمعشان ملامت شول کنه اوس ورته د برات لار جوړي او وايي د حق محکمه د لومړي وزیر غوندې خلکو د پاره نه ده د غریبانو موخه دا ده چې دا محکمه د هغه چې د هغه چا لپاره جوړه شوې ده چې کوم خلک دي دا د وروسته پاتې هېوادونو د دوی چې دا پوځي شته والی دا د دوی د پوځي زور لاندې چې دي او دا چې ته وګوره چې زموږ په دغه هېواد کې دوی ګوره هغه جوړ کړي وو دا انګوري هغه جوړ کړي وو دا بندخانې جوړې کړې درنو دې انګوري بندخانې جوړې کړې او دا ورسونه د بس کوله کدا خلک انسانان چې نشه روان دي داسې ګوره او دغه سوره یو مګاکو ته راوځي او دغه زموږ ولسونه په دغه سوره باندې ننباسي انګوري بندخانې جوړې کړې خلکو ته واک ورکړی خلکو ته پیسې ورکړی چې تاسو دا خلک نیسئ او بندیانوئ په دې معنی باندې چې دلته القاعده ده دلته طالب ده دلته پلانی ده دلته پلانی ده زموږ وګړي په همدغه سوره باندې ننویست څوک پکې مړه شول څوک پکې ناروغان شول او څوک راته اوس د پوښتنې پراته په غم اخته شول اوس خبره دا کوه چې ما تا دلته خبره دا کړې ولې امریکا په ټوله نړۍ کې ولې امریکایان په ټوله نړۍ کې منطور دي اوس دا خبره پسې وغځوه وګوره چې څه دي ګوره د سپتمبر د 11 په کلیزه کې له معمول سره سوم د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو دغه لاپې ډېرې تکرار کړي چې د امریکا دښمنان به وځپي او امریکایي ولس ډېر خوندي او بېغمه دی خو یو واقعیت دا دی چې د سپینې ماڼۍ د کبرو سیاستونو له امله امریکایي وګړي د نړۍ په کچه تر ټولو زیات په ناامنۍ او بې باورۍ کې ژوند کوي د غلط چې هغه له امله چې دوی خلکو ته خپل ولسونو ته ډاډ ورکړی د دغه جګړې له امله چې موږ کله دلته ویرو کله دلته ټپو کله دلته ویرو تاسو به خوندي شئ ولې دا معلومه شوه چې دوی نور هم د ستونزو سره مخ شوه هغه زموږ د دغه هېوادونه چې چېرته چې هغه ماشومان که چېرته خیال دې کړی په دې ښادۍ او خوشحالۍ کې هغه پټاخه خلاصوي یا پټاخه اوس مې دغه پټاخې نوم یادېږه چې داسې که نه دا خوندي زاره ودشنه کړې ده بیا چې د سپینې ماڼۍ د غلطو او ناروا سیاستونو پایله دا ده چې نن امریکایان د نړۍ په زیاتو برخو کې آزاد نشي ګرځېدای او د هرې لویې او وړوکې پېښې پر مهال خپل وګړو ته د امریکایي چارواکو لومړنۍ لارښوونه دا ده چې د سپینې په ځای او ان د نړۍ په زیاته برخه کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګېږي یعنې تاسو به هر ځای کې ګرځئ راګرځئ نه به ګرځئ دا خو په ټوله نړۍ کې معلومه شوې ده هر چا ته څرګنده ده کله چې یوه ستونزه پېښه شي نو همدغه دوی ویډیوال په ټوله نړۍ کې خپلو خلکو ته وایي چې هلکه ولې چې بار ونغځي ولې چې بار ونغځي چې خلک هم نه پرېږدي منطور دي که نه منطور د کرک اواز دي که نه د کرک اواز دي دا لارښوونې ورکول کېږي چې د خپلو استوګنځیو پورې محدود دي لکه دا خو درباري غونډه ادبیات راته کار لږ د اواز نه نه وباسه ککړ دي لږ تشه که دغه خبره یعنې مطلب یې دا دی چې د خپل ځای نه به یې باندې وځي نه یعنې خپل چاپېریال نه به نه وځي چاپېریال مکمل شوې بس ذمواري کوي تا خپل مخکې ځه خبره یو ډول دوی په زندان کې ژوند کوي او په ژوند کې محکوم
محکوم دي رښتیا خبره وګوره ډېره روغه یې کړې ده خبره دې سړي خبره وګوره لکه اوس په چا باندې ژوند راتنګ شي ژوند پر راتنګ شوی لکه دا داسې وایي که نه چې دوی باندې په خپله ژوند راتنګ شوی ده د نړۍ په ستونزه اخته کړې ده خو دوی باندې ژوند راتنګ شوی ده نو همداسې خو موږ ورته وایو چې ای دې ځوانو تاسو نړۍ مه کړئ تاسو زموږ بچیان مه وژنئ ستاسو بچیان به مړه کېږي تاسو زموږ پت عزت تاسو پښتنې مېرمنې مه وژنئ تاسو به مړه کېږئ د ستونزو سره به مخ شئ او ته ګوره د دوی دغه بدماشان چې خپلو هېوادونو ته ولاړ شي ګوره دغه خبره تاته کوم همدغه بدماشان چې د دوی خپلو سیمو ته ولاړ شي او ډېر لنډ وخت کې به دوی ته ګوره چې دوی به په خپلو کې د جګړو سره اخته وي او یو بل به وایي ښه و دلته مخکې څه وایي محکوم دي دا خبره خو تا وکړه که نه اوس ته ووایه که نه چې څه شوي پکې د افغانستان په څېر هېواد کې خو د دوی ملکي او پوځي وګړي او هم ډیپلوماټان چې سیاسي مسمومیت لري سیاسي مسمومیت یا دا خو دربار لکه دغه آیات وباسه مسنونیت نه دی مسؤلیت په معنا خبره پړسېدلې ده که نه خو داسې دې ووایي چې خوندونه دي او که نه مسؤلیت نه لري خوندونه دي او په ګوانتانامو ته ورته معنیو کې هم ایثار ژوند کوي په ګوانتانامو کې ورته معنی ته هم ایثار ژوند کوي ګوره چاته به داسې ښکاره کېږي که نه چې دوی د جګړو لوړ معنی کې ناست دي دا به ډېر د خوشحالۍ ژوند کوي درنو لیدونکو تاسو د دې باندې پوه شئ ګوره دا د وایي دا د معلومه ده ګوره دا وایي چې په ګوانتانامو ته ورته معنی کې ژوند کوي ځای دی چې دا معنی دي خو دوی دومره کړېږي دومره ویرېږي چې دوی هماغلته لکه ګوانتانامو کې غوندې لکه نور خلک چې هماغه معنی ورته زندان شوی دی مخکې به دي مهرباني وکړئ ایثار ژوند لري صحیح ښه د سمټي دیوالونو او ازغنو تارونو په منځ کې دوی بیا هم د مسؤلیت احساس نه کوي یعنی د درباري خبره پړسېدلې ده چې اواز ترېنه وباسه مسؤلیت خوندیتوب ته وایي د خوندیتوب یعنې دوی داسې نه احسوي چې موږ دلته خوندي یو هغه خبره دوی په دغه دیوالونو کې په دغه سیمټي دیوالونو کې په دغه کورونو کې په دې سیمټي دیوالونو په دغه کورونو کې خپل ځان خوندي نه ګڼي دا کور کې ترېنه جوړ شوي دي مخکې راشه په منځ کې بیا هم د مسؤلیت احساس نه کوي او د ګوند غازي د وروستۍ پېښې په څېر دوی د دوی ډیپلوماټان هم او د بنغازي